لکه نازمینا ته ناست یې مړه شوې پانډو ته مې خټې نښتې دي خدای بنده راځه راځه کښېنه مړه یو خط کې نشته چې اوس خو تیار دی تیار دی هلکه وروڼۍ په سور کې نه یم یو خس کې راباندې ولګوه دا دی ډکومه ډکومه هلکه خبرې نه یاره خپله خپه ګروم هغه نه ګرېږي نه ولې یاره ته خبرې زما هغه زه نه ګروم او هغه ګرېږي مړه ما ستا نه ګروله مړه نو ته هم څه ته ګورې نه نو هلکه وروڼۍ یو خبره درته کومه داسې کار کوو که نه چې په عمل ورځ مې وال خوړلي او 3 ورځې وځم نن ناویښ شومه بله ورځ تللی وم هغه ته جومات ته چې ورکته شومه که نه رکو ته نه مړه تپلو ته او مړه د له پاسې غاړې د څپېړو د سکونو شبه شوه نه مړه او مړه په خوارو مې دې ځان نه خلاص کو خو زه درته یوه خبره کومه داسې کار دی ملګريه دا خلک ته وګوره په ګاډو کې ګرځي او ما او تا دلته کې ناست یو ملګری داسې کار کوو چې ځانه ته کار شروع کوو د دې غلطو کارونو نور قناریږو مړه نه نو که خوښه دی چې ځان له په دې ځای کې بلډینګ جوړ کړو نو داسې خو زما هم خوښه ده خو څه کاروبار شروع کوو مړه بس صحیح ده که نه داسې کار مو وکړو ملګریه چې زمونږ کاکا ګلخان کاکا ګاونډي نه دی د هغه چرګه ده ځانه به یو هګۍ والو او د هغه چرګې ته به یې کېږو ملګریه جو هغه به بچوڼی راوړي بچوڼی به رالوی کړو چرګه به ترې جوړه شي ما چې چرګه ترې جوړه شو ملګریه نو بیا به داسې کار وکړو که نه چې هغه خو به هګۍ اچوي که نه چې هګۍ اچوي ملګریه بیا به داسې کار وکړو چې هغه به رالوی شي او ملګریه ځانه به دا ځای والوې دا ځای دا ښه دی او ملګریه داسې غټه کوټۍ به پکې جوړه کړو ملاس به یې وته او مړه یو خبره ده که نه دا دغه نه دی د ګلخان کاکا ګاونډي چې دی هغه بلو د هغه یو 2 واړه دي مړه ډېر شیطانان دي که نه هغه مو ته بیا ګټې نه راولي نو پسې ورشو ورېږئ چې دا سور ولګو سور به بلاره ولګو بیا بلار شو که نه مړه اول په پسې ورځو چې وینا ورته وکړو چې ګټې بیا نه راولي جوزو او زه چې ورشو راځه چې لاړ شو هلکه وروڼۍ هغه سور دی راباندې ونه لګوه نو لګولی مې نه دی یاره ته یې بیا ولګوه هیله که نه خو لوګی نه کوي خاطر وکولې تا ته پته نشته پاکستان خو ترقي کړل دا مې بېګا سینجۍ ته اړولی مې چې لوګي نه کوي ښه مړه سینجۍ والا سګرټ پکې هم راووت ښه مړه دا سور به ولګولی یم یاره ته ګوټ ولګوه سور ولګوه راځه السلام علیکم وعلیکم سلام ګلخان ماما مونږ خو په ځمکه غوښتې خو خدای په اسمان کې راکړې د خدای ظالمه دا خو ځمکه ده او د اسمان یادې ما ته که څه عملیان ښکاري یاره ګلخان ماما تاله مو یو ګیله راوړله څه ګیله سره راوړله ګیله دا ده چې دغه ځای کې ستاسو د دې کور سره زمونږ بنګله ده ټوله بنګله ده او ستا هغه 2 زامن نه دي هغه یاره هره ورځ ورته ګټان نه ولې مړه ما چې درته ګیله وکړمه هلته که خصوصي یو دولې دلې غوجله ما خو نو هلته بلډینګ خو ما نه لیدلی منصوبه وله جوړه کړله جوړ کړی لا نه دی تاسو را جوړ کړل نه دی مفسي ګیلې راسو راغلي دماغ مو خرابوي زموږ ستاسو سیوا دي او تاسو مال په غوجله باندې تاسو بس بلډینګ راغوي ځای شابه ځای دماغ خرابوي هلکه ګلخان ماما خفه نه شي و مې ته نه ځای هلو